رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پدې مبارک سلسله کې او پدې مبارک درسونو کې موږ د الله په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره سورة التکاثر ختم کړو او نن به انشاء الله د سورة القارعه نه شروع کوو. سورة القارعه دا سورت چې دی دا مکی سورت دی، د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او په دې کې 11 آیتونه دي. 11 آیتونه دي په سورة القارعه کې. مصحف کې قرآن کریم کې د دې ترتیب چې دی یا د قرآن کریم د ترتیب په اعتبار سره دا 101 نمبر سورت دی، 101 نمبر سورت دی، او په ترتیب د نزول سره د نازلیدو په ترتیب سره دا 10 نمبر سورت دی. لوی مقصدی خبره په دې سورت کې سورة القارعه. القارعه کې په اصل کې معنی ده د یو شي د خوځولو پرته ده، د ټنګولو د ټکېدو پرته ده. نو په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د زړونو د مؤمنانو خوځولي دي په دې خبرې سره چې ځان تیار کړي د آخرت دپاره یوه لویه ورځ را روانه ده. سورة القارعه غټه موضوع د دې صورت هغه دا ده، په دې کې د قیامت د ورځې هیبت بیان شوی دی او د انسانانو تقسیم پکې شوی دی چې د قیامت په ورځ به انسانان په 2 قسمه باندې، جنتیان او جهنمیان. نو په دې صورت کې یره د آخرت بیان شوی ده. په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة هغه ورځ چې ټنګونکې ده زړونو لره. القارعه معنی ده ټنګونکې یا ټکونکې یا خوځونکې د زړونو لره. دا ټولې خبرې صحیح دي. هغه ورځ چې ټنګونکې د زړونو لره. د قیامت ډېر نومونه دي، لکه یو نوم د قیامت هغه دا دی القارعه. یوم القیامه ورته ویلی کېږي، یوم الازفه، یوم الاخره، یوم التناد، یوم التغابن، الحاقه، الواقعه. دا ټول نومونه دي د آخرت او دا نومونه په دې ډېر دي ځکه دا ډېره لویه ورځ ده، ډېره عظیمه ورځ را روانه ده. ځکه د دې ورځې او د دې د حالاتو نه د یریدو دپاره دا یوه خبره کافي ده چې الله سبحانه وتعالی دې ته عظیمه ورځ ویلې ده. په سورة المطففین کې الله دا خبره کړې ده، لیوم عظیم. هغه ورځ چې هغه عظیمه ورځ ده، لویه ورځ ده. یوم یقوم الناس لرب العالمین. په هغه ورځ به خلک ودرېږي رب العالمین ته. نو دا لویه ورځ په دې ده چې خلک به ودرېږي الله ته. ډېره لویه ورځ ده او ډېره عظیمه ورځ ده او چې د چا زړه ژوندی نو د دې ورځې هغه یېرې او د دې ورځې په باره کې فکر دا ورځ ملا دا تیر مات کړي چې زه به څه کوم په هغه لویه ورځ باندې.
الله وی زړونه ټنګوي دغه ورځ، زړونه باندې به زلزله راولي دغه ورځ، داسې د یېرې ورځ وي. القارعه، ما القارعه، څه ده ټنګونکې ورځ. وما أدراك ما القارعه، او څه پوه کړی ته چې څه ده ټنګونکې ورځ. دا د عربو عادت دی، د یو خبرې اهمیت چې بیانوي که نه، نو د هغې بیا تپوس کوي یو څو پیرې. نو دلته د استفهام او تپوس مقصد د قیامت د ورځې سخت او هیبت بیانول دي. القارعه، هغه د قیامت ورځ. ما القارعه، څه د هغه لویه ورځ. وما ادراک ما القارعه، ته څه پوه کړی چې هغه څه د هغه لویه ورځ. مقصد په دې کې یره ورکول دي چې ډېره لویه ورځ ده هغه چې کومه را روانه ده. نو اوس یې الله وضاحت کوي چې هغه لویه ورځ هغه څنګه ده. واوره، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، پاغه ورځ چې شي به خلک په شان د پتنګانو خورو ورو. کالفراش، پتنګان یا مولخان، خلک به د مولخانو په شان ګډوډي او د پتنګانو په شان به ګډوډي. کله چې د شپې په وخت کې شمع یا ډیوه څوک رڼا کي، نو د هغې نه ګیر چاپېره دا پتنګان الوځي او په هغې را پرېوځي. نو دغې شان به د قیامت په ورځ دا خلک په پریشانۍ کې ګډوډي ټول. کالفراش المبثوث، په شان د پتنګانو به خواره واری. نو یو خو به ګډوډي، هیبت به ډېري، یره به ډېرې په هغه ورځ، او دویمه دا چې ډېر به دا خلک کالفراش، لکه پتنګان چې راوالوځي یا مولخان، نو څومره ډېري دغه شان به دا انسانان یو لوی لښکر به وي. او څنګه به ټول نه وي او څنګه به ډېر نه وي چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي یوم یجمعکم لیوم الجمع، زه به راجمع کوم تاسو هغه ورځې ته چې هغه د راجمع کېدو ورځ ده. نو د ټولو انسانانو نه پیریان او زناور به م الله هغه ورځې ته راجمع کوي. نو هغه د راجمع کېدو ورځ ده. نو سوچ وکړه چې د آدم علیه السلام نه واله د آخرني انسان پورې د ټول انسانان ولاړي، نو دا به څنګه یو ناشنا منظري او په زړه باندې به څنګه یره راولي. دلته خو الله وي که نه په زړونو باندې به زلزله راشي. قرآن په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړې ده، اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې دا زړونه به مرو ته راورسي د ډېر غم نه. د ډېر غم نه به دا زړونه مرو ته رارسېدلي. په دنیا کې هم داسې حالات چې په انسان باندې جوړ شي، کله سخت راشي، تکلیف راشي، یره وي دومره سخته وه چې زړه مې مرۍ ته رارسېدلی و. نو دغه شان به د قیامت په ورځ د ډېرې سختې د لاسه د خلکو دا زړونه چې دی دا به دې مرو ته راورسي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او شي به غرونه په شان د وړۍ وهلې شوي. هغه وړۍ چې هغه ووهلی شي، دا غرونه به داسې نرم او زره زره شي د هغې په شان، لکه وړۍ چې په ډانډس باندې ووهلی شي. دغه شان به دا غرونه د عظیم مخلوق، دا غټ مخلوق الله د دې وړۍ په شان، د دې مالوچو په شان والوځي، ختم به یې کړي. ویسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. الله وی دوی تانه تپوس کوي په باره د غرونو کې، ورته ووایه زما رب به دا غرونه والوځوي د قیامت په ورځ، زره زره به یې کړي، او دا ځمکه به صفا پرېږدي. داسې به صفا شي دا ځمکه چې نه به پکې ډنګوالی ښکاري
نه به پکې چیتوالی ټوله ځمکه به یو شان شي د عظیم مخلوق به الله د مالوچو په شان الوځي عظیم مخلوق دی غر ته وګوره که دا به د مالوچو په شان الوځي نو سوچ وکړه چې هغه ورځ به څومره د سختې ورځ او څومره د هیبت ورځ به په د انسانانو باندې فأما من ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درنې شي تلې د عملونو د هغه د نیکو اعمالو تلې درنې شي مراد دلته نیکو اعمالو تلې هغه څوک چې تلې د نیکیانو یې درنې شي فهو في عيشة راضية نو دی به په ژوند خوشحاله کي بس الله مختصر خبره کړې کله الله سبحانه وتعالی د جنت د نعمتونو تفصیل بیانوي په جنت کې به دا یو دا به یو دا به لکه قرآن کریم کې بعض صورتونه دي چې مکمل د جنت تذکره پکې شوې یعنی نږدې دي چې ټول صورت د جنت د نعمتونو په باره کې په بعضو ځایونو کې یعنی مختصري اشاره ورته کړې ده او دې کې الله سبحانه وتعالی صرف دومره ووایي چې دا سړی دا د نیکیانو د تلې چې درنې شوې دی به په داسې ژوند کې چې هغه ژوند به د خوشحالو ژوند وي نو د خوشحالو ژوند په آخرت کې جنت دی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي الله به دغه سړي له د جنت هغه ژوند ورکوي هغه د خوشحالو ژوند دی فهو فی عیشة راضیه دلته دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ دا عقیده ده د قرآن او د حدیث نه دا خبره اخیستې شوې ده چې د قیامت په ورځ به تله لګي المیزان میزان تلې ته وایي الله سبحانه وتعالی به د قیامت په ورځ د عدل او د انصاف ناشنا تلې لګوي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله وایي زه به د عدل او د انصاف تلې لګوم د قیامت په ورځ نو زمونږ دا ایمان دی او دا عقیده ده چې د قیامت په ورځ به تله لګي په دې تله کې به اعمال هم تللی کېږي په دې تله کې به عملنامې هم تللی کېږي او په دې تله کې به انسان هم تللی کېږي د عامل چا چې د عمل کړی دی دی به هم تللی کېږي درې شیونه به په دې تله کې تللی کېږي عامل چا چې د عمل کړی دی او عملنامې دا درې خبرې به تللی کېږي د صحیح احادیثو نه دا خبره ثابته ده د انسان به تللی کېږي حدیث کې داسې راځي که نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په باره کې کله چې هغه ونې ته وختو او پنډۍ یې ښکاره شوه بعضو ملګرو پورې وخندل دا پنډۍ ډېره نرۍ وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل اتعجبون من ساقه تاسو که څه تعجب وکړو د عبدالله بن مسعود دې پنډۍ پورې خو دا پنډۍ وایي د قیامت په ورځ په تله کې د وحود د غر نه زیاته درنه ده نو د دې نه دا ثابته شو چې د انسان هم تللی کېږي عملنامې به تللی کېږي په دې باندې دلیل دا دی حدیث کې راځي چې د یو سړي هغه رجسټر د اعمالو هغه به په تله کې واچولی شي او بدیانې به زوروري شي تر دې چې د هغه به دا ګمان شي چې زه هلاک شم نو بیا به ورته الله وایي ستا یو عمل به سره پاتې دی ګوره څه عمل دی یو کارډ به راوویستی شي او په هغې کې به کلمه د توحید لیکلی شي وي به چې تا د توحید د کلمه منلې وه ته موحد وي نو هغه به په دې بله د چابړې د بله چابړې کې به ور واچولی شي نو هغه د توحید هغه کلمه به درنه شي او هغه نورې رجسټرې د ده د اعمالو هغه چې دي هغه به ټولې کمزوري شي نو الله به وایي چې بوځئ زما دا بنده جنت نو د دې نه دا ثابته شوه چې عملنامې به هم تللی کېږي په آخرت کې او عمل خو به تللی کېږي دا خو واضحه ده اعمال به تللی کېږي دا واضحه ده نو دا خبره یاده کوي دلته دا خبره یاده ساتئ چې هغه اعمالو له زور ورکوي چې په هغې سره ستا تله د نیکیانو درنه شي دا به ډېر عظیم موقف وي او ډېر ناشنا امتحان به وي چې یو سړی به په انتظار ولاړ چې زما کومه د نیکیانو د تله به درنیږي که د بدیانو د تله به درنیږي
کومه به یې ودرنېږي. دا به ډېر ناشنا امتحان وي چې ته مخامخ دقې شان ولاړې او الله ستا بد اعمال هم راوړي په یو چابړې کې ور واچې او په بله کې ستا نیکیانې ور واچې او ته ولاړې ګورې ورته، نو څنګه ستا به دا زړه به دې مرۍ نه رارسي. هسې خو الله نه دي ویلي القارعه چې دغه ورځ به دا زړونه ټنګوي، دغه ورځ به دا زړونه ټکوي، دا زړونه به خوځوي، په زړونو به زلزله راځي چې سړی خپلو اعمالو ته ولاړې ګوري ورته چې کم یې وبه درنېږي او کم یې وبه سپکېږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د عایشه رضی الله عنها په زنګون باندې سر یې ښود او پروت او عایشه رضی الله عنها په ژړا شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ولې ژاړې؟ وی نه یا رسول الله بس هسې قیامت رایاد شو، نو د قیامت په ورځ به زه تا ته یاده یم او که نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی یاده به یې خو په 3 ځایونو کې به رانه ته مې هېره شي. دا دومره سخته ورځ ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغه بیبي به هېره شي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ټولو بیبیانو کې بلکې به د خلکو کې ورته ګرانه ده. 3 ځایونه کوم یو دي؟ یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل کله چې عملنامې ورکړی کېږي نو زما نه ورته هېره شي، دا به ډېر ګران وخت. عملنامه یا په ښی لاس او یا په ګس لاس، که په ښی لاس میلاو شوه کامیاب دی، که په ګس لاس میلاو شوه دا جهنمي دی. دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل کله چې اعمال تللی کېږي دا به هم ډېر ګران وخت، ځکه چې کم طرف ته هم اعمال درانه شو، که نیک اعمال دې درانه شو لاړې ودې ګټله، او که دې بل طرف ته اعمال درانه شو بدیانې او بد اعمال دې درانه شو نو دا سړی لاړ تاواني شو. او دریم په پل صراط باندې د تېرېدو دا وخت، نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې 3 ځایونو کې ته عایشې هېرېږي، هغې په شان اوچته زنانه او اوچته بیبي ته هېرېږي، نو زما او ستا به څه حال په دغه ورځ او بیا خصوصا په دې 3 ځایونو کې به موته ولاړ یو. سوچ کوه کنه چې موته ولاړ یو او اواز کېږي هر انسان ته چې رادي چې خپله عملنامه دې والي او ستا نوم الله والي چې راشه خپله عملنامه واله او ته ور روان شي او دا پته نه لګي چې عملنامه به په ښی لاس درکوې او که په ګس لاس به درکوې، او بیا اواز وشي تا ته چې راشه تلې له او ستا اعمال تله کې ور واچولی شي او ته ولاړې په خپله ورته ګوري، څه حال به دي باورس. او چې بیا په پل صراط باندې تېرېږي او لاندې جهنمي او د اعمالو مطابق به یو انسان په دې پل باندې تېرېږي او تا ته وایي چې زه اوس تېرېږه پې، نو څه حال به یې ستا؟ څنګه به تېرېږي باورس؟ نو کوشش کوئ چې هغه اعمالو کوئ چې په هغې سره تله د نیکیانو درنه شي. د ټولو نه لوی عمل چې په هغې سره تله د نیکیانو درنېږي، د ټولو نه لوی عمل هغه توحید دی. ما اوس مخکې د حدیث ذکر کو که نه ذهن کې هم دی که نه دی چې په رجسټر باندې هغه یو کارډ څه شو؟ هغه یو کارډ بطاقه پې زوروره شو، هغه یو کلمه د توحید هغه زوروره شو. د توحید عقیده ساتئ، یک یوازې د الله بندګي کوئ. موږ ټول ګناهګار یو، موږ ټول ګناهګار یو، څه نه څه ګناهونه چې دی هغه د انسان نه کېږي اخته یې پکې، خو بعض هغه دي چې هغوی د ګناه نه توبه وباسي رجوع کوي الله ته، او بعض هغه دي چې پکې نښتي. نو ګناه خو د هر چا نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آدم هر بچی خطا کار دی، خو دومره چې یو سړی د توحید عقیده ساتي نو بیا هم د الله نه امیدي او د دې خلکو هم د الله نه دا امیدي چې وبه بخي او د دې د لاسه به دی جنت ته لاړ شي او د دې د لاسه به دی کامیاب شي. نو که څوک دا وایي یا تپوس وکړي چې هغه کم عمل دی چې د نیکیانو تله پې درنېږي، نو د ټولو نه اولنی عمل چې ته به خپله تله درنولی شي د نیکیانو هغه توحید دی. د توحید عقیده ساتل، او توحید څه ته وایي؟ الله یوازې ګڼل په الوهیت کې، په ربوبیت کې، په اسماء او په صفاتو کې. یعنی الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼه، الله دا بندگان چې عبادت کوي په دې کې یوازې ګڼه، یعنی دا عبادت کول صرف د الله حق دی، او الله د الله په نومونو او د هغه په صفاتو کې یوازې ګڼه، او هغه له ثابتوه کومې چې ځان له ثابت کړي دي یا له پیغمبر ثابت کړي، دې ته توحید وایي. او ځان لرې ساته د شرک نه،
ځان لرې ساته د شرک نه، ځکه چې د شرک سره یو عمل فایده نه ورکوي، د شرک سره یو عمل هم فایده نه ورکوي. یو سړی دی 50 کاله د الله بندګي وکړي، 50 کال، او داسې بندګي دې وکړي چې د سره د سجدې نه سر راوچت نه کړي، او د ده په عقیده کې شرک او د الله سره مخلوق شریک کړی په بندګۍ کې، د الله په خصوصیاتو کې هغه کارونه چې هغه خاص د الله دي او هغه مخلوق له ورکړي، د ده د ټول اعمال ضایع دي. لئن اشرکت لیحبطن عملک، که شرک دې وکړو نو اعمال به دې څه شي؟ هغه به برباد شي. نو ټولو ته زما د زړه د کومې نه نصیحت دی، که څوک هم دا وایي چې زه د نیکیانو تله درنول غواړم، نو توحید او توحید، بیا په هغې پسې دا نور اعمال، مونځ شو، روجې، زکات، حج، صدقات، خیراتونه، جهادونه، ذکر و اذکار، د الله هر قسمه بندگی په دې سره تلې درنیږي، او هغه ناشنا تلې دي که نه. الله سوی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله وی که د شړشمو د دانې امر عمل چا کړی هغه پکې پروت دی. ځکه یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی په جومات کې معمولي غونته کې لشه، داسې لرګی چې د هغې نه لشه جوړه شوي یا چې په نظر هم نه راځي، دا په جومات کې پرته یو دی راوچته کړي او د جومات نه بهر ته غذار کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ به په تله کې دغه هم پرته وي، یعنې ستا معمولي ذره برابر عمل د الله نه ضایع کوي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. که ذره برابر خیر دې کړی هغه د نه ابه ته ویني، هغه الله نه ضایع کوي، او که ذره برابر بد عمل دې کړی دی هغه به هم په تله کې ویني، الله د چا سره ظلم نه کوي. نو د چا د نیکیانو تلې چې درنې شوې فهو فی عیشة راضیه، نو دی به په ژوند خوشحاله کی، او خوشحاله ژوند کوم یو دی؟ هغه جنت دی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، او هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د هغه، د نیکیانو تلې سپکې شوې، د نیکیانو تلې دی سپکې شوې. اوس که څوک دا وایي چې دا تله یوه ده که ډېرې دي، ځکه چې دلته خو الله جمع ذکر کوي، تلې دا یوه تله ده که دا ډېرې تلې، نو که دلته جواب به بیا دا ورکوو. بعض علما دا ویلي دي، وی دا تلې یوه تله نه ډېرې دي، د هر انسان یو خپله تله ده، ځکه الله جمع ذکر کړ. بعضو دا ویلي په اعتبار د عمل، یعنی د هر عمل دپاره ځان له تله ده، لکه منځه دپاره ځان له ده، زکات دپاره ځان له ده، جهاد دپاره ځان له ده. نو ځکه الله سبحانه وتعالی جمع ذکر کړی دی. واما من خفت موازینه، او هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د هغه، سپکې شي کمې تلې؟ کمې چې د نیکیانو تلې دي، د نیکیانو طرف یې سپک شو او د بدیانو هغه زورور شو، والعیاذ بالله. فأمه هاویه، نو زی د واپسۍ د ده به هاویه کندی. هاویه، هاویه دا یو کنده ده په جهنم کې چې د هغې نوم دی هاویه. دا سړی دی به واپس کیږي هاویه کندې ته. دا تلې چې د نیکیانو څه شوې؟ سپکې شوې، او د بدیانو هغه درنې شو. فأمه، زی د واپسۍ، مور ته وایي که، او مور د ماشوم د واپسۍ ځای دی. ماشوم چې هر ځای ته لاړ شي او هر څه وشي نو بیا واپس کېږي چې کوم ځای ته؟ مور ته بیا واپس شي. نو ځکه یې دلته ویلی فأمه، ځای د واپسۍ د ده هغه هاویه کنده دی چې دا په جهنم کې ده.
وما ادراك ما هي او سپ وکړی ته چې هغه څه شی دی. یعنې ګوره الله سختي بیانوي د دغه کندې او د هغې حالت. تا ته څه پته دی چې هغه کنده څه شی دی؟ نار حامیه، اور دی سخت ګرم. د کنده کې سخت ګرم اور دی الله وایي. نو د هغه چا دپاره ده چې تلې د نیکیانو څه شي؟ هغه سپکې شي. خالي چې هغه چې برابر شي هغه به اصحاب الاعراف کې چې د چا تلې د نیکیانو تلې د بدیانو برابر شي دي. یعنې اگر که د اعراف په باره کې د علماء اختلاف دی چې اصحاب الاعراف څوک دي، خو مشهور قول دا دی چې اصحاب الاعراف هغه خلک دي چې د دوی تلې د نیکیانو او تلې د بدیانو به یو شان شي. نو دوی به په یو ځای کې کیني چې د هغه ځای نه به دوی ته جنتیان هم ښکاري او جهنمیان به ورته هم ښکاري، او په آخره کې به الله ورننه باسي چېرته؟ جنت ته. او چې د چا تلې د نیکیانو سپکې شو د بدیانو هغه درنې شو والعیاذ بالله، نو دی به ځي چېرته؟ دی به ځي جهنم ته. زه دې کې تاسو ته یو فایده ذکر کوه. یوه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به څه کسان راوستی شي او هغوی به د اتهامي علاقې دا غرونه چې کوم دي مشهور غرونه غټ غټ غرونه د دې امر نیکیانې راوړي په تله کې به پرتې. د دې امر نیکیانې د اتهامي د غرونو امر نیکیانې به راوړي، خو هغه اعمال به ټول دوړه شي. دومره سره دومره نیکیانو به دوی په دغه تلو کې یا د تلې په دې امتحان کې دوی پیل شي. حاصل دغه حدیث دا دی، موږ په ډېرو درسونو کې بیان کړی هم دی. صحابه کرام ورته یا رسول الله دا څوک دي صفهم لنا، د دوی صفات موږ ته بیان کړه. یعنې دا خو ډېر ناشنا خلک دي چې د اتهامي د غرونو امر نیکیانې ورسره دي او بیا هم تلې د دوی سپکې شوې د نیکیانو. دا څوک دي چې موږ ته ځان لرې ساتو؟ آخر په دوی کې کومه بیماري ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي نو بیا واورئ هغه مو ستاسو په شان خلک دي، هم تاسو کې دي، یعنې د انسانانو کې دي. نو آخر دوی څه چل کړی؟ آخر دوی څه چل کړی چې دوی هغه نیکیانې د غرونو امره هغه والوتې هباء منثوره پالتو دوړه ترې جوړه شوه. ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي دا هغه خلک دي چې کله یوازې شي نو بیا په یو ګناه باندې هم بریک نه لګي. چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا هغه قوم دی چې کله یوازې شي نو بیا هر حرام کار کوي، او چې کله یوازې شي نو بیا د الله قدر او احترام نه کوي. دا ډېره یېرې خبره ده. ګورې اکثر خلک دا موبایل چې نن سبا راوتي دي که نه، اکثر خلک د موبایلو په دې باب کې چې کله دی یوازې شي او شپه پې راشي او ځان له کمره کې پروتي، نو بیا دا سوچ دی چې ما ته څوک نه ګوري. هیر شي دي دا چې په عرش باندې یو رب دی او هغه د هر څه ګوري. د استاز په مخ کې نه کوي، د مور پلار په مخ کې نه کوي، د ښځې په مخ کې نه کوي، د بچو د ملګرو په مخ کې نه کوي. ستا څه خیال دی؟ ستا څه خیال دی چې یعنې الله هم نه ویني؟ الله ستا د اعمالو نه غافله دی؟ یره پکار دی. او دا حدیث ډېر د یرې دی، ډېر د یرې حدیث دی. یاد یې کوئ نو نور ستاسو خپله مرضي ده، خو ما ته یو فایده ذکر کړه چې ولې داسې نه د اتهامي د غرونو امر نیکیانې کولی څوک شي په من کې، او یو سړی د هغې امر نیکیانې وکړي اتهامي د غرونو امر، او الله ته مخامخ شي او هغه هر څه پالتو لاړ شي او هغه ورته الله واپس په دې مخ ور وویلي او قبول ترې نه کړي، نو څه به کوي دی؟ دا موبایل نه دي، دې کې ور ډېر احتیاط کوئ. بعض وایي زه به ترې هسټري څه کړم، هغه به ترې ډیلیټ کړم.
زه به هسټري ډیلیټ کړم او بیا به پته نه لګي او نو د الله نه به هسټري څوک ډیلیټ کوي. موبایل خو به ته راوالې زه یو بټن به ووایې کوم هسټري چې دا او څه چې کتلي دي او څه تا دا کړي دا خو په صحیح ده ډیلیټ به یې کړي ځه او صفا به یې کړي. نو الله خو په قرآن کې څه وایي احصاه الله ونسوه. الله وایي ما هر څه شمار کړي دي او دوی هېر کړي دي. یو هسټري خو د الله سره هم پرته ده که نه هغه به څنګه ډیلیټ کړي. څه خیال دی چې هغه هسټري هم لاړه ختمه شوه چې د قیامت په ورځ الله نو زموږ د قیامت خبر وکړه که نه القاریه چې دا ناشنا ورځ ده یوم تبل السرائر را به شي په صورت الطارق کې په هغه ورځ به پټ رازونه الله راوباسي. الله اکبر. پټ رازونه به الله راښکاره کوي چې تا الله ته ودرېږي او الله درته داسې په سکرین باندې وچرې چې دا ته نه یې پلاني ورځ و پلاني ټایم ته چې دا ګناه کوله دا ته نه یې او د ټول مخلوقات ولاړې. نو دا خو پرېږده چې دا شرم دا څه ناشنا شرم دی ځکه خو به ابراهیم علیه السلام دا دعا غوښته ولا تخزني یوم یبعثون ای الله په هغه ورځ مې ونه شرمې د قیامت په ورځ. دغه لوی شرم دی چې ټول مخلوقات ولاړي او ستا ګناه راښکاره شي دغه شی او الله یې په هغه ورځ تا ته داسې وایي ښکارېږي پلاني یې سوی دی باره کې نو څه به وي الله ته. نو تلې د اعمالو کله داسې هم کېږي چې سړی اعمال ډېر وکړي خو د بعضو ګناهونو د لاسه هغه تلې څه شي هغه سپکې شي حالانکې نیکیانې ښه ډېرې کړي. ښه دویمه خبره دا یاده کوي د الله د بندګانو قدر کوئ او د الله د بندګانو سره ظلم او زیاتی مه کوئ. نو یو سړی به وایي چې خبره د تلو او د اعمالو روانه ته د الله د بندګانو سره ښه کوئ. نو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی به راشي د قیامت په ورځ او سمې نیکیانې به راوړي سمې نیکیانې او دغه حقیقي غریب دی د غریب ویلی شوی سمې نیکیانې به دی راوړي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی چې را مخامخ شي الله ته نو ده ته یې کنځري کړي دي هغه یې والی دی د هغه بل نه یې ځمکه نیولې ده هغه بل سره ظلم کړی هغه بل سره زیاتی کړی هغه بل سره دا کړي هغه یې غیبت کړی د هغه یې چغلخوري کړې او داسې ځه او د الله بیا وایي د ده د عمل تقسیم کوي په دوی کې څومره یعنی که دا زړونه م لږ ژوندي زما دې خبره کې ورک سوچ وکړئ چې بیا دویم پیر دنیا ته د راواپس کېدو موقع نشتي څه چې دې کړي دي هغه شوي دي او هغې ته چې ته لاړې چې ډېره تمه دې ساتله چې هغې ته مخامخ شي هغه الله تقسیم کړو په نورو خلکو کې نو ته به څه کوې ته دغه شان پاتې شوې که دا وایي چې واپس نو واپسي دنیا ته نشتي دغه شان پاتې شوې خالي لاس پاتې شوې نو ځکه د الله د بندګانو قدر کوئ ګورئ دا پکې تقسیم شو خبره به دې ختمه نه شوه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده د نیکیانې ختمې شوې او حساب لا بیا هم پاتې دی نو څه به کېږي د هغوی د بدیانو نه به واخیستی شي هغه په ده واچولی شي بیا به جهنم ته بوتلی شي بیا به جهنم ته بوتلی شي نو داسې نه چې یو کس ډډه لګولي چېرې ما خو نیکیانې ډېرې کړي دي او زه خو یو ډېر دینداره یم او ما خو دا کړي دي او ما خو دا کړي دي او بل طرف ته الله د بندګانو سره لګي ظلمونه او زیاتي او کنځلې او جګړې او بدې ردې او چغلخوري او غیبتونه او استهزاء او سخریه او تجسس او لګي په دې هر څه کې واقع او ډډه یې لګولې ده چې ما خو نیکیانې کړي دا نیکیانې پر نورو کې تقسیموي ته څومره بدبخته دی یو سړی چې ستړی دی شي او نیکی بل ته میلاو شو ځکه قیامت پر ورځ الله وایي بعض خلک به څنګه وي عاملة ناصبه عمل به یې کړی خو ځان به یې هسې ستړی کړی عمل به له فایده ورنه کړي نو د تلې په دې باب کې دا دوه نقاط دا دوه پوینټونه دا یاد کړئ دا ډېر اهم دي ګورئ کله یو انسان ډېرې نیکیانې به کړي د قیامت پر ورځ به راشي
خو د دغه ګناهونو د لاسه کوم چې ما ذکر کړو په دې 2 حدیثونو کې د دې د لاسه هغه درنې تلې د نیکیانو هغه به سپکې شي هغه عمل به ختم شي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دې سره د صورت اختتام ته ورسېدو او یو پیر بیا ترجمه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم القارعه هغه ورځ چې ټنګونکې ده زړونو لره ما القارعه څه ده ټنګونکې ورځ وما هذا أدراك ما القارعة او څه پوه کړی ته چې څه ده ټنګونکې ورځ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث په هغه ورځ چې شي به خلک په شان د پتنګانو خورو ورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شي به غرونه په شان د وړۍ وهلی شوي فأما من ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درنې شي تلې د عملونو د هغه فهو في عيشة راضية نو دی به یې په ژوند خوشحاله کې واما من خفت موازینو او هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د ده فامه هاویه نو زی د واپسۍ د ده به هاویه کندی وما ادراک ما هیه او څه پوه کړی ته چې هغه څه شی دی نار حامیه اور دی سخت ګرم ټولو ملګرو ته د نصیحت هم دی د دې صورت په اختتام کې چې دا ترجمې دا کوم چې درس کې وویلی شي دا بیا اړوئ په کور کې او اورئ او الحمدلله دا درسونه آډیو هم بیا میلاویږي ملګرو ته ویډیو په شکل کې هم شتي په انټرنیټ هم میلاویږي عام هم میلاویږي او کتاب هم تاسو سره شتي نو کله چې تاسو ترجمه واورئ یو هفته ټیم دی پکې نو یو هفته کې 2-3 پیرې نه چې د هغې نه زیات تاسو بیا ویلی شئ ځان نو ځان له اړوئ بیا کتاب نه یا دغه ویډیو درس نه یا آډیو درس نه چې ستاسو ذهن کې دغه ترجمه یي دې سره به عادت شي بیا ورو ورو نو د ذهن نه به م نه وځي اوس راځو خپل هغه مسایلو ته کوم چې په دغه کتاب کې دي چې تاسو سره دی اسئلة مهمة في حياة المسلم د مسلمان په ژوند کې د مسلمان په ژوند کې اهم سوالونه اهم مسلې بنیادی خبرې څو سوالونه بیان شي 11 اخرنی سوال دا بیان شوی چې د الله د نومونو او د صفاتو د پیژندو فایده څه ده اوس د هغې نه بعد 12 سوال یې دا راوړی دی ما اسماء الله الحسنى د الله ښایسته نومونه کم یو دي دا سوال یې راوړی نو د الله د نومونو په باره کې ټولو ملګرو ته اول دا ووایو چې زما په دې موضوع باندې سلسله وار درسونه دي چې تقریبا کال نه زیات پې زموږ لګېدلی په هغه درسونو باندې او په هغه درسونو کې ما د الله په توفیق سره مکمل 100 نومونه سره د ښه وضاحت او د ښه تفصیله ما بیان کړي دي او دې نږدې ورځو کې موږ هغه سلسله ختمه کړې ده نږدې ورځو کې ما ته ښکاري تقریبا الله عالم ذهن کې خو هسې پاکه نشتي خو څه 40 درسونه دي ټول 40 درسونه دي څه خواوشا 40 درسونه او هر درس ګنټه څه کم ګنټه څه د پاسه ګنټه نو ټولو ته دا نصیحت دی چې دې باب کې هغه درسونو ته رجوع کوي یوټیوب فیسبوک
او په عام میموریانو کې او به تاسو ته په اساني میلاو شي. نو کوشش وکړئ چې هغه درسونه لازم واورئ. دا ګورئ د هغه تفصیل مقام نه دی. ګورئ اوس په دې کتاب کې ذکر کړي د الله سبحانه وتعالی 99 نومونه یا 100 نومونه شته. موږ خو هر نوم تفصیل خو نه ذکر کوو چې ردي دا معنی دې معنی ده، او په یو نوم باندې یو درس، چې یو نوم باندې یو درس اړی یا په دوو باندې یو اړی، دا خو 50 درسونه شو او خبره بیا قشن اوږده شو. نو یو پیر دا خبره الحمدلله شوې ده، دا کار شوی ده. یو پیر دې درس کې به موږ صرف دا نومونه ووایو بس، چې تاسو ته ویلو کې اساني او یادولو کې اساني. بیا د دې نوم معنی، د دې وضاحت، د دې ښه تفسیر، د دې لپاره بیا هغه درسونو ته رجوع وکړئ. سوال دلته دا دی چې د الله ښایسته نومونه کم یو دي؟ نو وایي چې یقول الله تعالی، الله دا خبره کوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ښایسته نومونه دي، نو په دې ښایسته نومونو سره الله رابلئ. ښایسته نومونه د الله دي، د الله نومونه ښایسته نومونه دي، خوندور نومونه دي. د الله سبحانه وتعالی نومونه د عیب او د نقصان نه پاک دي. د الله سبحانه وتعالی نومونه چې هغه د کمال معنی پای کې دننه پرتې دي. د الله سبحانه وتعالی نومونه چې د هغې په بیانولو، د هغې په اورېدو، د هغې په وضاحت باندې انسان مړېږي. نه داسې ښایسته نومونه یې د الله. بے حدیث راوړی چې وقد ثبت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا خبره ثابته ده، هغه دا ویلي دي ان لله 99 اسما 100 الا واحده. وی د الله سبحانه وتعالی یو کم سل نومونه دي، من احصاها دخل الجنه، چا چې دا نومونه شمار کړو نو دی به جنت ته دننه ځي. نو دې حدیث کې یو څو مسلې دا به ذکر کو. اول دا خبره یاده کړئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله څو نومونه دي؟ یو کم سل. دلته ګورئ معنی دا نه ده چې د الله صرف یو کم سل نومونه دي، نه، د الله نومونه بې شماره دي. د الله د نومونو شمار د الله موږ ته نه دی ښوولی. او هغه مشهوره دعا چې ده، مشهوره دعا، نو په هغې کې دا دي او استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا الله زتان سوالكم ستا په هر نوم سره، ستا هر نوم چې په هغې سره سوال کوم، ستا په هغه نوم سره یا الله تعالی سوال کوم، تانه غوښتنه کوم کوم چې تا په خپل کتاب کې نازل کړی، او یا الله وایي زه تانه سوال کوم په هر هغه نوم سره چې تا خپل یو مخلوق ته ښوولی، او یا الله وایي زه تانه سوال کوم په هر هغه نوم سره ستا چې تا په غیبو کې ساتلی دی. په څه کې؟ په غیبو کې. د دې نه څه واضحه شوه چې د الله بعض نومونه داسې دي چې هغه موږ ته نه دي معلوم. نو چې موږ ته نه دي معلوم، نو د الله د نومونو شمار دا سل نه دی او نه یو کم سل دی. د الله د شمار، د الله د نومونو شمار دا موږ ته نه دی معلوم چې څو دی، الله ته معلوم دی. نو د حدیث څه معنی ده؟ د حدیث معنی دا ده چې چا یو کم سل نومونه یاد کړو، بس دا معنی نه دی چې یو کم سل نومونه د الله دي، نه، دلته صرف فضیلت بیانېږي د یو کم سل نومونو د یادولو. بیا بله خبره دلته ذکر کړې ده چې واحصاؤها يتضمن، او د دې نومونو شمارل د دې په ضمن کې درې خبرې راځي. د دې نومونو شمارل د دې څه معنی ده؟ نو درې خبرې پکې دننه راځي. اول شمارل د دې الفاظ، یعنی دا نومونه یادول، دا معنی ده، شمارولو دا مطلب دی. هسې شمار ته نه دی مراد. کم سړی به جنت ته ځي چې څوک د الله د نومونه یادې کړي. دویم په دې کې دننه دا راځي چې په دې باندې ځان پوهه کړي. صرف یادول هم نه دي، یادول او بیا د الله په نومونو باندې ځان پوه کول، او چې د هغې څه معنی راوځي، چې د هغې اثرات ستا په ژوند کې راښکاره شي. دا مطلب دی. لکه زه به تاسو له مثال درکړم.
د الله یو نوم دی السمیع او یو نوم دی البصیر. السمیع څه معنی ده؟ اوریدونکی. البصیر لیدونکی. نو د دې څه فایده شو؟ معنی دا شو ګوره داسې چې الله اوري والله ویني، هغه څه به نه کې او هغه څه به نه وې چې الله یې نه خوښوي او د الله نافرماني ده. ولې لکه ولې ته د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتې؟ ویل ته زموږ د رب یو نوم السمیع دی، البصیر دی، هغه اوري، هغه ویني. یو سړی دی د رزق په مسله کې په الله باندې مکمل اعتماد دی، مضبوط یقین دی چې الله مال رزق راکوي او زما نصیب دی، زه به اسباب لټوم نو رزق به راکوي الله. ولې دا ته فایده ده کوم چې راغستې ده؟ وایي زموږ د رب یو نوم دی الرازق او بل نوم دی الرزاق، او معنی د هغې دا د رزق ورکوونکی. یا المقیت، د الله یو نوم څه دی؟ المقیت. او المقیت معنی دا ده مخلوق ته رزق رسوونکی. نو زما رب رزق رسوي مخلوق ته که نه. اوس دا د دې نوم هغه هسې داسې مثالونه ذکر کوم، د دې نوم هغه معنی چې ده ستا په ژوند باندې څه کوي؟ ستا په ژوند باندې اثر کوي، ستا په ژوند باندې اثر کوي. اوس سړی د الله نه سم امیدونه ساتي چې الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. لکه ولې؟ وایي زما د رب نوم دی الرحمن الرحیم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الكريم الأكرم. او په ټولو کې دنه دا معنی پرتې دي. نو دا معنی چې کله ته واورې د خپل رب دا نومونه یاد کړي او بیا په دې معنی ځان پوه کړي نو د الله نه به دې امید پیدا شي. نو مطلب د دې نومونو شمارل صرف نه دي، اول کار به څه وکړي؟ یاد به کړي، بیا ځان به پې پوهه کړي، او دریم کار به دا وکړي په دې سره به بیا دعاګانې غواړي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله زما په ګناهونو باندې پرده راواچوه، نو د الله یو نوم څه دی؟ الستیر دی که نه؟ او ستیر څه معنی ده؟ پرده اچوونکی. نو کله چې ته د الله نه دعاګانې غواړې، خو دا کار ته هله کولی شي چې دا نومونه ته یاد یې ګورې. او ګوره موږ کې به څومره داسې ملګري یي چې د دې نعمت نه محرومه دي. اوس ته سوال که د الله نه دعا غواړې، یا الله په ما پرده راواچوه، نو د الله یو نوم دی الستیر، پرده اچوونکی. او ته داسې ووایې اے ستیر ذاته، یا ستیر په ما باندې پرده راواچوه. نو ګوره هغه نوم سره دی د الله نه څه وکړو؟ سوال دی وکړو. یا الله سوچت کې یا کریم اکرمنی، اے عزتمن ذاته ما لم عزت راکا. یا رحیم ارحمنی، اے مهربانه په ما څه وکړه؟ په ما مهرباني وکړه. اے الغفور ذاته زما ګناهونه وبخه، اے غفار ذاته زما ګناهونه وبخه، اے رؤوف ذاته په ما باندې شفقت وکړه، اے تواب ذاته زما توبه قبوله کړه. او په دې طریقې سره به روانې. څومره خوند به کوي د دعاګانې، دا دعاګانې به څومره خوند کوي. بیا د الله سبحانه وتعالی نومونه راوړي دي، او تقریبا 100 نومونه د الله ټول راوړي دي، مکمل 100 نومونه د الله ذکر کړي دي. دا نومونه به موږ یو پیر اسې ووایو، تاسو ته ګورئ چې په ویلو کې راته اسانتیا وي. او بیا درته وایم که څوک ترجمه، وضاحت، تفسیر دا غواړي نو زموږ هغه درسونو ته دې هغې ته دې رجوع وکړي. الله الرحمن الرحيم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الغني الكريم الأكرم الوهاب الجواد الودود المعطي الواسع المحسن
الرازق الرزاق اللطيف الخبير الفتاح العليم البر الحكيم الحكم الشاكر الشكور الجميل المجيد الولي الحميد المولى النصير السميع البصير الشهيد الرقيب الرفيق القريب المجيب المقيت الحسيب المؤمن المنان الطيب الشافي الحفيظ الوكيل الخلاق الخالق البارئ المصور الرب العظيم القاهر القهار المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكبير الحي القيوم الوارث الديان الملك المالك المليك السبوح القدوس السبوح القدوس السلام الحق المبين القوي المتين القادر القدير المقتدر العلي الأعلى المتعال المقدم المؤخر المسعر القابض الباسط الأول الآخر الظاهر الباطن الوتر السيد الصمد الواحد الأحد الإله. دا ټول مکمل سل نمونه ذکر کړي د الله سبحانه وتعالی، او دا ټول نمونه دا مسند نمونه دي. الحمدلله دا ثابت نمونه دي، یا قرآن نه ثابت دي او یا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه ثابت دي. نو کوشش کوئ چې دا نمونه یاد کړئ. منګه کم سلسله چې تیره شوه ما ذکر کړه چې ما ذکر کړه هغه چې بای که موږ د الله د نومونو وضاحت کړی په هغه درسونو کې ملګرو به موږ سره د نومونه یادول. نو ډېرو ملګرو به کې د الله سبحانه وتعالی سل نومونه یاد کړي، نو دا نومونه یادوئ. زم چې په هفته کې دې دوه درې نومونه یادوي که نه په هفته کې، نو ورو ورو به یې مکمل کړي. دا نومونه یاد کړي، په معنو یې ځان پوه کړي، او په دې سره دعاګانې د الله نه غواړئ. بعض کسان راشي جی موږ ته وظیفه وښایه او موږ ته دا وښایه او دغه وښایه. نن سبا دا بدعي وظیفې ډېرې مشهورې شوي چې قرآن او حدیث کې ثابت نه دي او څه ثبوت نه لري. دا اوس ښکلې وظیفه ده. کوم سړی چې دا نومونه یاد کړي، د دې په معنو ځان پوه کړي او په دې سره دعاګانې غواړي، الله به له هر غم ختم کړي، هر مصیبت به الله ختم کړي، دنیا او آخرت به الله د خوشحالو نه ډک کړي. او حدیث کې سری دخل الجنه، او جنت ته به هم ننوځي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې د یادولو. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې به د 14 نمبر سوال نه شروع کوو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.